السلام علیکم جی. نن به موږ د رحمان بابا دا غزل ډسکس کوو. تاسو چې دا غزل اورئ نو اول دې نه مخکې دا ذهن کې وساتئ چې دا لیکلې په کم کونټیکس کې دی، لکه کم سیاق و سباق دی، کم سینیریو دا، د دې شعري بنیاد څه دی، یا دې کې چې څوک یادوي هغه څوک دی. نو فرسټ اف آل خو به تاسو ټول لکه دې نه ځان خبروئ چې د دې ګراوند څه دي. رحمان بابا چې شاعري کړې ده دومره غټ شاعر دی، پښتو ژبه کې د ټولو نه بالا شاعر دی. بل پښتنو کې واحد د خدای ولی دی، غټ ولی دی. لکه داسې پنجاب سایډ ته ډېر زیات ولیان دي، خو پښتونخوا کې، پښتنو کې، افغانو کې دا ډېر لوی ولی دی. دا له ټولو نه اوچت ولی دی. د کلام هم اوچت دی. کلام یې ولې اوچت دی؟ ځکه چې کلام کې مثال اوچت دی. نو تاسو چې د دې شاعرۍ باندې ځان پوهوئ، اول به د ټول کلام نچوړ دا دی چې د تصوف ویلی دی. د په شاعرۍ کې یا که د مثال که څوک یاد کړي دي، یا جانان یاد کړي، یا چې سی یاد کړي دي، هغه د خدای رسول یاد کړي دی. نفس علم ډیر زیات دي تصوف کې، د نفس علم او د الله او د انسان ترمنځ چې کوم تعلق بیانوي تصوف کې. نو شاعرۍ کې اکثر له داسې قسمه شیزونه نن سبا کل خو دې شیزونه نه ډېر وروسته دی، او ما دا چینل جوړم دې لپاره کو چې دا نوې کول زموږ د پښتنو تصوف سره پوهه ولري. دا غزل شروع کو جی. چې هر چا لیدلې نه وي یار زما، خیر دی دا که وای بد پکار زما. رحمان بابا وایي که زما دلبر یا زما یار چانې لیدلې، نو هغه که زما کار پسې یا زما مینې پسې بد وای، نو هغه ځکه چې هغه لیدلی نه دی. چې هغه وکتو، بیا دویم شعر کې د دې تصدیق هم کوي، هر هغه چې وي دلبر زما لیدلی، نه به کا انشاءالله انکار زما. چې کم سړي زما دلبر وکتو، ځکه چې د رحمان بابا دلبر یا د چې کم شاعري کې یاد کړی هغه خدای دی یا رسول دی، نو د دې شي نه انکار څوک کولی نشي. لکه ایون که غیر مسلم دي، عیسیان دي، یهودیان دي، خو رسول صلی الله علیه وسلم کردار داسې دی چې یې ټوله پازیټیویټي ده. مذهبي انات خو یو بیل شی دی که نه، خو نور شاعري کې لکه د هغه کردار کې ټوله پازیټیویټي ده. لکه څنګه تاسو ګورئ یو ښځه واغې په ګن غورځولو، په رسول وسلم هر سار یو سار یې پرې ونه غورځولو، نو هغه یې تپوس له لاړو چې څه چل دی، یا بیماره وه، هغې به اسلام هم راوړو. لکه ګوره دې سره د مذهب تعلق اړو شته دی نه، دا ښه کار دی، پازیټیویټي ده، دا انسانیت سره تعلق ساتي. بل شعر دی، ما بې له عشقه بل څه څیز نه دی زده کړی، چې سدي هم دا دی واړه کار زما. تصوف بنیاد عشق دی. تصوف ټول سیستم په عشق روان دی، د دې ټوله فلسفه په عشق کې ډوبه ده. نو دې نه مخکې چې تاسو تصوف وایي، تاسو به عشق خامخا وایي. یو سړی چې وایي زه تصوف یم، نو هغه به د عشق نه خامخا خبري. نو رحمان وایي چې زما ټول کار د عشق دی، زما په دنیا کې بل څه کار شته دی نه، او دنیا کې وګوري نو صرف عشق دی. دا نور دنیاوي کارونه دا عارضي دي، هر څه پاتې شي او صرف عشق پاتې شي. عشق لا فانی دی، نور هر څه فانی دي. د دنیا څومره نعمتونه دي، که بنګلې دي، که ګاډي دي، که انسان خپله د انسان جسم دی، انسان جسم هم لباس، لکه دا د روح لباس دی که نه. روح ته لاړ شي، جسم خوري شي، یا لباس یې لاړ شي، خراب شي، ختم شي. بیا دی خدای دی یو له بله هیڅوک ازار نه کا، ای دلبره مه اخله ته ازار زما. لکه دا شعر خو اسان دی چې لکه ازار یا دغه دا ښه شعر نه دی، او ته زما ازار مه اخله. دا اوس مجازي شعر دی، دا حقیقي نه دی. تصوف کې یا غزل کې خامخا یو شعر نیم مجازي ساتي شاعر دی، که غزل کې دغه لپاره خامخا یو شعر 2 ساتي. دا صوفي شاعرانو د یو خپل رنګ دی، دی چې څه کړي دي بس یې ښه کړي دي. یاره ستا په جدای او په ډېر غم کې، سیند د اوښکو درومي په رخسار زما. لکه دې کې رحمان بابا ډېر غم او ډېر دغه دا اوس مجازي شعر دی. لوی هلک کړه همه واړه ستا خبرې، گفتگو نشته بل څه په دیار زما. لوی هلک مطلب دا دی چې بوډاګان، سپینګیري، هلکان، ماشومان، ښځې، زنانه ټول ستا ذکر کوي. زما په کلی، زما په وطن، زما په قام کې بل ذکر نشته. نو داسې څوک دي لکه اوس یو انسان د بل انسان خوښ
بل انسان خوښ شي نو هغه خو صرف یو کس پورې لیمیټډ که نه، خو داسې څوک وي چې هغه په کلي کې، په علاقه، په ښار، په ملک یا دنیا په سطح هغه یادیږي، نو هغه خدای دی. عیسایان هم یادوي، یهودیان هم یادوي، هر یو مذاهب والی یادوي، مسلمانان هم یادوي. نو دې شعر کې د رحمان بابا مطلب دا دی چې یاره هر لوی واړه او هر ښار په ښار ملکونو کې هم د هغه شي ذکر دی کوم چې زما زړه کې دی، یعنی خدای. لکه انسان داسې کیدی نشي کنه، لکه دومره یو ښکلی یو انسان کیدی نشي چې هغه د پوره ښار هم زړه کې یو دغه کې نه. انسان دومره غټ شی دی نه، انسان اشرف المخلوقات دی، خو دومره غټ نه دی چې لکه یو عام اوردینری انسان یو هغه چې کوم دی دنیا په سطح نه. که پیغمبران دي هغه هم د الله د علم د وجې هغوی ته علم عطا شو او هغوی دنیا ته الله پیغام وروړو او الله پیغام عام د چې پیغمبر یادیږي نو خو هم د الله ثنا ده که نه، پیغمبر د الله نه دی. او آخري شعر دی جی زه رحمان به لاف په عشق څه وهمه. لاف وی دروغو ته، یا ډېر غټ غټ دروغ چې سړی وایي، خود بزان سرګن کی انتظار زما. د زما انتظار به ست توسته دعوی کوم او دروغ او رښتیا به توسته یو ځای کوم او توسته به یو ډیر غټ شی دی نه جوړم، خو زما انتظار به سرګن کی توسته هر شی به زما انتظار به توسته سرګن کی. لکه دا د شیزونه دي چې لکه اوس دی کې یو ډیره غټه فلسفي ده، فلسفي پکې دا چې په دنیا کې دا شی پوسیبل نشي چې انسان مړ شي، د روح د جسم نه روح لاړ شي somewhere in universe. لکه اسلام کې هم دا دي او according to science هم په دې ریسرچ کړی چې انسان مړ شي، د جسم نه دا روح somewhere in universe چرته لاړ شي، یونیورس کې کائنات کې چرته لاړ شي. نو دا یو دور به داسې راشي چې دا زما انتظار به تاسو خپله څرګند کړي چې زما مینه څه او زما جذبات څه او زما دغه څه. نو دا پس له مرګه دا خبرې دي. تصوف کې انسان ډیر لري ګوري. ما تاسو ته لومبی ویل د رحمان بابا غونتې ولی په پښتنو کې یا په افغانانو کې نشته. او بل زه دا ویم چې موږ پښتانه ډیر بدنصیبه خلک یو چې د رحمان بابا غونتې لوی ولی موږ نه دی ویلی، زموږ نصاب کې نشته، موږ نه دی ویلی. لکه یو شعر نیم هر چاته یاد دی، خو داسې زباني هسې په هغې هم پوهېږي نه. نو دا انشاءالله ما دا سلسله شروع که د رحمان بابا یو غزل به ډسکس کوم. او زه خپل هم زما علم ډیر کم دی، زه خپل هم ډیر نالیکه یم او تاسو ملګرو سره به یې شریکوم، تاسو به زما درستګي کوئ. که ما سره سی به زه تاسو سره شیر کوم. نو انشاءالله چینل ما جوړ کړی دی لپاره دی. ډیره مهرباني، الله هم خوشحاله او آباد ساته. ډیره مهرباني، تhank you.